سلامونه مې ومنئ ملګرو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ. ملګرو، په ډېره خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې لوی لیکوال، ادیب، شاعر ښاغلی سلیم راز صاحب نن وفات شوی و. د ده په دې وفات باندې د زړه له تله خوابدي شو. سلیم راز یوازې د پښتو شاعر، ادیب، لیکوال نه و، بلکې هغه د خوارکشانو، مزدورانو او د مترقي خلکو یو نماینده و، ځکه چې هغه به پخپله دا ویل چې سرحدونه مې نظر کې نه ځایېږي. نو سلیم راز ډېر لوی ستر لیکوال و. د ده مړینه، د ده وفات بلکل یو لوی زیان دی، او داسې یو زیان دی چې داسې لیکوال، شاعر به بیا پښتانه ګرانه پیدا کړي. او هغه ملګري چې دوی سلیم راز نه ویلی وي او نه یې اورېدلی وي، هغه باید د سلیم راز سوچ، خیال، فکر، هر څه دا خپل کړي، ځکه چې سلیم راز یو نابغه، یو داسې لیکوال دی چې د نوي تمدن، نوې زمانې، نوې نړۍ په باره کې یې نوې خبرې لرلې. نو زما ټولو پښتنو لیکوالانو، شاعرانو ته خواست دی چې د سلیم راز کتابونه، مقالې او د هغه فکر خپل کړي. سلیم راز د خوارکشانو، مزدورانو په اړه ډېر څه لیکلي او ویلي دي. هغه پخپله په دې نظر و چې طبقاتي ظلم یا طبقاتي جدوجہد، طبقاتي مبارزه د طبقاتو خلاف وشي. نو د ده یو شعر دی: د روزګار غم مې داسې په زړه خور دی چې دا ستا له تصوره مې زړه تور دی.